البدنتو او اوخ معلوم دی نه سبق والبدنتو اوخ والبقرتو او غا یجزئو کافی کیږي کل واحد هر یو د دې اوخ او د غوانا منهما د دې دوار نام سبعتن دو کسانو نسکی یعنی دا کافی کی وہ کسان پہ شریک قربانی کئی نو سیدا اذا کان کل واحد کل چوی ہر یو من الشرکاء د شریکانو د قربانین یرید القربت چراد لری د ثواب مقصد د الله رضا ده وخینه ده وان کان احدهما او کچریوی یو د دې دوارو نه یرید اراده لري بنسبه په خپل برخ سره الله مد غخ نو لم یجز عن الباقین بیا نروا کیږي د دې نورو نم د نورو قربانی مر سره لکی چې داغه مقصد رضا الهی نه ده بلکې تشغوخ ده ويجوز الاكل او رواد خوراک من هدی التطوع داغه هدی نفلی د قربانینا والمتعه او د حج تمتع کوم قربانی کوي والقران او د قران حاجی متمتع له او قربانی کوي نو دین خوراک ورته درسته یا قارن نے حج عمرہ یوزے کڑے قربانی کی عمر تو درست یا نفلی کئی ولا یجوز و جائز ندی الاکل خوراک من بقیت الہدایا دباکی ہدیونا ایسا دم من پراغل نقصان کڑے و داغی دو وجن پی بوج راغے چگٹ بزبح کے نداغی نب خوراک نہ کئی بلکہ ذبح بے کی او بیا بے حرم شریف فقراء و مساکین تور کی او روان دی ذبح ہدی التطوعی ذبح کول داغا هدیو نفلی داغا سارود قربانی نفلی والمتعه او د حج تمتع والقران او د قران الا یوم النحر مگر پرز دلوی اختر پرز باندې بحاجیان کسوک نفلی قربانی کوي که حج تمتع والے کوي که حج قران والے کوي نو دا بل اختر پرز کوي او د اختر پرز عمل کوي چلمبه سو ډمبه شیطانولی غټ شیطانولی داغه پسې به بیا به قربانی کوي قربانی پسې به سر خړای او سر خړېلو پسې بیا بس کوي طواف زیارت ته برازي ويجوز روادي بقيه الهدايا باقی هدیه ای وقت شاء کم وخت چې خوښ لکه ځوانه دم راغې نو دا چې څو وخت ذبح کوي نو روادي ولا يجوز او روان دي ذبح الهدايا ذبح کول د هدیو الا فی الحرم مگر په حرم کې ګور قربانی کې چره په حدود مینا کې وشي نو بهتره خبره او پټول حرم کې درسته پټول حرم کې صدا درسته لکه بعض حاجیان مینا کې ساروی ګران ملاویږي او مکه مکرمه کې احسان وینو التن راشي په مکه کې ذبح کی نو مینا کې اجر ډیر دی او ټول حدود حرم چې دا تقریبا سوره ده درې کم سلويخ میله حرم احاطه ده پدې کې چې کم ځای کې چا ذبح وکا نو دا روان ويجوز جائز دی يتصدق بها على مساکین الحرم روادی چې تصدق او خیرات کی بها پدغه سره علی مساکین الحرم په مسکینانو د حرم ذبح او کی او د حرم مسکینانو لوي چوړی وغيرهم او د غیر د دوینا کله حرم ندی او د بل ځای غریبانان دي نو تم درست ده ولا يجب التعريف بالهدايا واجب ندی نخدار کول د هدايا یو معنی داوا او باز ویلی چې اصل کې ولا یجب التعریف بالهدايا یعنی دا واجب نه چې د قربانی ساروی دی حاجی ځان سر میدان عرفات لپوز یو معنی دا مو میدان عرفات ته بوتللی واجب نه دی ځکه حاجی خود حرم شریف نه روان شو نو دې بلوم دیږي مینا ته مینا نه بزی عرفات نه برازي مزدلفه ته او مزدلفین به بیا مینا ترازی قربانی په مینا کې کوي نو دا بوتلل کده سارو د سنبالو بل زیوی نو بینان عرفات تزان سره بوتلل دا واجب دی لکه په خوا خلق ځان سره د ملک نساروی بوتلل اوس کو تنظیم دی اوس کو بوتلی دا په خواري خبره کوي په خوا د وطن نه حاجان چروان شول نو د خپل وطن نه په خوان او افغانو کې به نخي ولګول او ځان سره به غساروی بوتلل نو دا که چلل ته محفوظ زیوی نو میدان عرفات ته بوتللی سو واجب دی او کنه د رکیدو مکیدو خطرې وي نو بیا کزان سره او حاجی میدان عرفات ته بوزي نو درستی اوس دا څه خبره نشتا والافضل او غرا او بهتر خبره فی البدنه فوخانو کې دادا النحر نهر دی لوی
چې اوخ ولاړ وي او دی بډم بنوخ په کې خیخ پاو تړي او یې داګه سخ پاو تړي او داغه یو رد دی چې هغه داغه تجربه کارو ته معلومي وس پاغي باندې پچاړو وي او هغه نوینه روانه شروع کړی نو په ولاړ د اوخ ذبح کول دي ته نهر وای دا سنت دي کوخ چارو پر زولو حلال کونو حلال شو خود سنتو نه خلاف کارو وفي البقر والغنم الذبح او په غوا او په ګډو کې غوړه ذبح د ذبح دی لوي چې ګډه پزما کرو غورځي غوا میخه پزما کرو غورځي او سنت طریقه دار چې په دې ګس طرف راو غورځي ګس طرف باندې څه کرو غورځي نو ته چې ولودري کې استاخه لازم شي دا غساروي مخبم سنت طریقه دار چې کوم شی ذبح کې داغه مخدم قبله لې او ستا مخدم قبله لې نو دا چې په دې ګس طرف راو غورځي کنه نو استاخه لاز به ذبح لم سمشي او هغه به ونیسي او ستا مخدم قبله لراشي سنت طریقه صدا چرګا غوا میخه ګډه هر سره چې ذبح کوي دا لحاظ دې پکې کوي کچا ګډه او غوا میخه په ولاړه ذبح کنو ذبح وشو سنت خلاف نو پدې کې را غزور سنت دي او په خانو کې په ولاړه ذبح کول سنت طریقه